الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورة البقرة 277 نمبر آیت تے. اللہ عز وجل فرمائی ان الذین آمنوا بیشکا اغا کسان چی ایمان راوڑے دے وعملوا الصالحات او خکارون کرلی نیک عملون کرلی وأقاموا الصلاة او منزون قائم کرلی پابندی کرل د مانزا وآتوا الزکاة او زکاة ورکڑے لهم اجرهم عند ربهم د پاره د دوی ثواب د دوی دی عند ربهم پنځ د رب د دوی لا خوف علیهم یربنی په دوی باندې ولا هم يحزنون او نه به دوی غمجن شي. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے ایمان والو اتقوا الله د الله نه ویریږئ وذروا او پریږدئ ما اغا بقیا من الربا چې کوم باقی پاتې د سود نه ان کنتم مؤمنین کئی تاسو ایمان لرونکي. الله عز وجل زیر ورکی مومنانو ته او د مومنانو اوصاف بیان کړلی چې په مومن کې دي دا صفات سود دی پکې نه او زکات دی ورکی د خلکو سره د ښېګړې کوي الله عبادت او بندګي دی کوي او دا صفتونه چې کوم دلته ذکر شو دي ایمان اعمال صالحه اقامت یعنی منځ ادا کول او د زکات ادا کول نو دا باعث ته دی چې صحیح ایمانی په الله عز وجل باندې نو هغه به د خلکو سره ښېګړې کوي هغه ژوند به د الله عبادت او د الله د مخلوق سره د ښېګړې نه عبارت وي ځکه چې سود دا د الله د مخلوق سره ظلم دی سود زیاتې دی ظلم دی او د الله منونکي بندگان هغه ظالمان نشي کېدی او چا باندې ظلم نه کوي سود نه کوي نو دې کې بشارت دی او ضمن کې دا مسله ذکر شو د قرآن طریقه ده چې کله د دوزخ والا تذکره وکړي نو د هغې سره بیا د جنت والا هم بیان کوي سودخور هغه جهنمی دی نو د هغې په مقابل کې د جنت تذکره کوي الله فرمای ان الذين بشک هغه کسان آمنو چې هغوی ایمان راوړی دی وعمل الصالحات او نیک عملونه کړي دي واقاموا الصلاة او منځ کړی دی او د مانځه پابندي کړله دا په عمل الصالحات کې داخل دی خدا اهمیت د الله حقوق ادا کوي د الله عبادت او بندگی کوي یعنی د الله تعظیم پکې دی
وآته الزکا ورکړی زکات. زکات کې د الله په مخلوق شفقت ده. لکه دا دو صفتونه د انسان د کامیابی دی، انسان د فلاح او انسان مقصد ته رسونکي چې یو د الله تعظیمي، د خالق تعظیمي او مخلوق شفقتي. اقامت الصلاة کې الله تعظیم، الله عبادت بدنی. وآته الزکات عبادت مالی او د الله د مخلوق سره احسان او ښېګړه. الله عز وجل فرمای لهم اجرهم، د دوی د پاره به د دوی ثوابونه، اجر به بدله به کمزې به عند ربهم پنځ د رب د دوی د پاره به د هغې بدلی ثوابونه به. او غټه او مهمه خبره دا ده چې ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، په دوی به یرم نه ولا هم یحزنون، او نه به دوی غمجن شي. لکه د سود د وجې نه انسان په خوف او خطر کې دی، یره کې دی او حزن کې دی. او چې سود پکې نه نو هغه او د مخلوق سره ښېګړی زکات ورکوي، نو هغه به د خوف او حزن نه بچي. اوس الله عز وجل بیا په ډېر یو لطیف انداز او ډېر د لطف په طریقه باندې بیا خپل مؤمنان بندگان مخاطب کوي. یا ایها الذین آمنوا، اے مؤمنانو، اے زما بندگانو ایمان لرونکو، د ایمان په نوم سره راوبلل په لقب سره، اے مؤمنانو، اے ایمان والو، یعنی اے د الله د منونکو دعوه کوونکو چې تاسو دعوه کوئ چې مونږ په الله باندې عقیده ده، نو تاسو ته ویم اتقوا الله، د الله نه ویریږئ. اتقوا الله، د الله نه ویریږئ. او د تقوا حاصل دا دی چې کې ایمان او تقوا وي، وذروا ما بقي من الربا، پرېږدئ هغه چې کوم باقي پاتې د سود نه. چا دې په سود پیسې ورکړلې، حکم راغی الله منع کړي، نو اوس پرېږدئ سودونه باقي. ان کنتم مؤمنین، که چېرې تاسو ایمان لرونکي. نو دا تقوا حکم یې وکړو اتقوا الله. دې ته اشاره ده چې د تقوا تقاضا دا ده چې سړی به د سود نه ځان ساتي، او تقوا کې دې ته اشاره ده چې تا ځان د سود نه وساتو. تقوا کې د ساتلو د بچاو معنی ده. الله عز وجل به د اور نه وساتي، د اور نه به بچي. او بلا مسأله چې وذروا ما بقي من الربا، پرېږدئ هغه چې باقي مال کم په مقروض باندې دی، هغه ورته پرېږدئ، سود ورته پرېږدئ. د ایمان تقاضا دغه ده، ځکه ایمان او سود دواړه نشي جمع کېدی. ځکه ایمان نوم د خیر خواهی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به بیعت کو چې النصح لكل مسلم، نو ایمان او اسلام دا د نصیحت او د نصح او د خیر خواهی نوم دی، او سود ظلم دی، نو دواړه نشي جمع کېدی. الله عز وجل وی ظلم، سود ظلم دی، بدترین څیز دی، دا پرېږدئ. او د هغې ایمان خیر خواهی دا په ځان کې راولي. نو باقي سود چې دی نو هغه پرېږدئ. معنی دا کم تا روپۍ ورکړلي په سودو، پته درته نه وه، اوس الله وحي وکړه، الله منع وکړه، سود به نه اخلئ. نو مثلا 1 لک روپۍ دې ورکړي په سود، چې ته به ماله 2 لکه 1.5 لک روپۍ راکړې 2-3 کاله بعد، هغه خپل اصل مال ترې واخلئ 1 لک روپۍ، او بس وایي د ما پته نه وه او د الله په حکم نه وم پوهېږي، او دا خو د الله حرام کړی دی سود،
دغه 50,000 روپۍ چې کوم په تا باندې سود و هغه به درته هغه ستانه زه نه اخلم داسې او ځینې علماو دا معنا کړله چې وزرو ما بقي من الربا پرېږدئ هغه باقي سودونه یعنې د سود چې څومره طریقې دي او څومره لارې دي نو هغه سودونه مودونه پرېږدئ ټول پرېږدئ دې ته اشاره ده چې د سود انواع او اقسام بدلیږي ځکه نن زمانه کې څنګه چې مغرب کې په اسلامي معاشره کې سود عام دی په مختلف نومونو باندې مختلف شکلونه او نومونه دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې دور به راشي چې د ګرد و غبار نه خو به څوک نه بچ کېږي سود د ګرد و غبار نه خامخا به در باندې لګي سړی ته ډېر هم کوشش کوي نو دویم معنا پکې دا ده چې دعو طرق الربا د سود نورې لارې او طریقې دي هغه هم پرېږدئ الله نه د یرې د ایمان او د تقوا تقاضا دا ده چې د سود ټولې طریقې او لارې پرېږدئ ان کنتم مؤمنین که تاسو حقیقي او رښتیني مؤمنان یې نو معنا سود پرېږدئ ځکه سود الله عز وجل ته ډېر مبغوض دی او ناکاره دی جاهلیت کې د سود دی وجنه مکی صورتونو کې هم د سود مذمت هغه به بیانېدو سود نه به مذمت سوره روم مکی صورت دی او بیا اخیر چې حجة الوداع وه نو دا هغه وخت کې د آیتونو نازل شوي دي رسول الله د وفات نه یو کال یو څو میاشتې مخکې او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل اعلان وکړو چې ما د جاهلیت د قریشو ثقیف کې چې کوم سودونه نو هغه ټول سودونه ما ختم کړه بس حتی کې د خپل ترا عباس رضی الله عنه هغه هم چا سره د سود معامله کړو نو رسول الله اعلان وکړو چې بس هغوی ته سود چې دی نو هغه ما ختم کړو میټاو مې کړو بس باطل مې قرار کړو خپل ځان نه آغاز وکړو او د خپل خاندان نه او بس خلکو ته حکم وکړو چې سود ختم نه بعد نو دې آیتونو کې د دغې سود مذمت ذکر کیږي ترجمه ان الذين آمنوا یقینا الذين هغه کسان آمنوا چې هغوی ایمان راوړی وعملوا الصالحات یو کړی دي نیک کارونه واقاموا الصلاة او د مانځه پابندي کړله وآتوا الزکات او ورکړی د زکات لهم اجرهم د دوی دپاره اجر د دوی دی عند ربهم په نزد رب د دوی ولا خوف علیهم یربنی په دوی ولا هم یحزنون نه به دوی غمجن شي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ای ایمان والو اتقوا الله د الله نه ویریږئ وذروا پرېږدئ ما بقي من الربا هغه چې کوم باقي دی د سود نه ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو ایمان لرونکي یئ اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم